چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسه او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغلی دی ورته حضرت زه خو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ چې منډه کړی دا ورته ظالم ستا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخینه می پناش دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی چې پورا سلې کبا شیخ نیم دا سټوالو مړې پلار روان دی نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خمه اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغي ته اسلام علیک والیک کړه دی او دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما فل قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباسم. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه ویلې هغه مخامخ د نیکانو کلی دی دې ته ورشه پاک خلق پکې اوسېږي هلته به توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دی روان شو لاره کې ولا مرګ راغی او ساعت قبض شو ساچې ته وطن د سینه د هغه نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار چې ساعت یې وته د رحمت او د غضب ملایکې ولا رالی د غضب ملایکو وی چې روح وروسي جین ته سل قتل یې کړي د رحمت ملایکو وی د اراده د توبې کړې وه مونږ یې روح علیین ته د دواړه قسمه ملایکو په جګړه شوه چې په جګړه شوه الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مه کوئ دا سړی وګورئ چې د کوم ځای نه را روان دی د قتلونو ځای تر هغه ځای هم لار ناپ کوي او چې کوم ځای ته روان دی تر دغه ځای هم لار ناپ کوي. که د نیکانو کلي ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دې یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دې یوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دا نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د رحمت ملائکو وګټله او د غضب ملائکو بیلله روح هغې واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه لیکن چې صداقت سره پرشتیا سره حدیث کې راځي یو سړی و چې مړ کېده نو زامنو ته یې وصیت وکړو چې ما وسوځوئ او ایره مې په هوا کې باج کوي په قبر کې مې چې خاخ نه کوي. زامنو ورته ولې ویل بچو ما خدای له څه کړي نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ورته خیم به څه چې ځان په اخلاص کړم د دې وجې نه چې اړو خدای ته پیش نه شم. چې مړ شو زامنو یې وسوځولو او ایره په هوا کې باج کړه خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کم ذات چې ابتدا کې ته د اوبو نه جوړ کړې هغه ذات تابعه جوړولی نشي جوړې کا ځان ته پیش کړ
چې دا وصیت دی ولې کړو د سوځولو ویل خدای ته ملیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کړم الله ورته ځکه چې تمانه دومره یریدې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سړی